سلامونه او نیکې هیلې احترامات قدرمن لیدونکو الله دې وکړي چې ښه به وئ جوړ به وئ صحتمنده به وئ مساخل سلطاني نن یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې د هر څه نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل افغانستان سره مینه لرم لایک کومنټ کړئ زنګولې ته فشار ورکړئ تر څو زموږ نوې او تازه برنامې تر تاسو در ورسیږي قدرمن لیدونکو دا چې د لوی اختر ورځ یو شپې دي نو مې غوښتل چې د کابل د ښار د کارتچار د سیمې د خلکو د اختر خریداري حال احوال تر تاسو در ورسو نو دغه برنامه زموږ ډیره په زړه پورې ده زموږ د برنامې لیدونکي اوسئ د کارتچار د خلکو د اختر خریداري دا به تر تاسو در ورسو زموږ د برنامې لیدونکو سلامونه قدرمن لیدونکو دلته زموږ یو ورورکی ولاړ ده نو له ده سره به مرکه ولرو خبرې اترې ولرو چې سکاره ده دلته او څنګه راوتې ده چې د اختر لپاره یې څونه آمادګي نیولې ده سلام یادر سلام علیکم بدنه باشی ممنون باشی خوب هستین بخیر قراری است تشکر سلامت باشی میشه در قدم اول خود معرفی بکنی با دوستا مسعود هستم اسمم مسعود جان خب چی مصرفیات داری والا کار ما خود اصل ثبت موزیک است خب بسیار خوب. چهار موبایل چیزا سودا میکنیم دیگه اینجا دوست ما سم تو فامیلی بیکار بیا که دیگه کرزمی یک دست پیشی کنیم خب بسیار خوب چطور است نمی نزدیکای عید است روزای عید است چطور میگذره بازار چطور است والا در مجموع اگه بگوی بچهش فامیلی بیروبار از بیروبار ناق است کاروبار دیگه فامیلی اقتصاد مردم ضعیف است دیگه معاشهای مردم هم زیادتریش نداده یعنی مطور از فامیلی اما قمه باید بعد مردم فامیلی که روز خدا تیر میگنن یعنی به خاطر چکر میبره یعنی به خاطر خریداری میبره خب بعضیش از به خاطر فامیلی چی میبرن دیگه چیز خرید میکنن بعضیش از بر شکر میبرن خوب بسیار خوب خب چطور است شما چقدر آمادگی به عید گرفتین و چیزی کم دو سی روز به عید مانده چقدر آمادگی گرفتین شما اگر راست بسام خیلی آمادگی خو نگرفتین هیچ آمادگی نگرفتی دیگه جیبت خالی باشه اوید چی کنی دیگه کاروبار که نباشه دیگه عید چی باید خدا نکنه اونم یک جورا کالا یک جورا چپلی اینمی خب باید آدم بگیره والا اگر راست بسام خانه قوم خیش میرنی اگر راست بسام تاله چی نگرفتیم بازم خدا مهربان است فامیلی خب پیامی چیز به دوستا پیام دیگه کدام پیام خاص ندارم جور باشن صحتمند باشه دیگه ذره کاروبار سر بگیرم ان شاء الله دیگه فامیلی کدام مشکل نیست انشالله که همه مشکلات از این وطن حل شوه و یک امید با پیشرفت و آزادی داریم. خدا حافظ تشکر یک جوان سپاس. قدرمن لیدونکو دا واز یو کلاله ځوان نو واقعا یادونه وکړه چې راوتیم او ناک بیروبار د زیاتره خلک راوځي بیروبار لپاره او خریداري دومره نه کوي نو قدرمن لیدونکو د کارتچار په بازار کې ورځو له نور خلکو سره د هیوادوالو سره مرکه لرو زموږ سره پاتې شئ دلته زموږ یو مورکۍ ناسته ده د ده سره به خبرې اترې ولرو چې څنګه راوتې ده په ویلچر کې ناسته ده او یوازې وله نو مې غوښتل چې یو مرکه ورسره ولرم او چې څنګه راوتې ده خریداري ته راوتې ده او که څنګه نو قدرمن لیدونکو زموږ د برنامې لیدونکي اوسئ سلام مادر جان خوب هستین شکر زنده باشی چی حال دارین خوب هستین بخیر زنده باشی واسه خوب میگذره خوب میگذره بچه بسیار بیچاره هستیم خدا نکنه مادر جان بیچاره من باشه مریض هستم دو تا دخترکایم هست دیگه کسی نیست پیسی دوایی آفته میشه علی چرا ناامید میشه مادر جان گریه نکنه خانه قیمت کلگی بیکار علی گریه نکنه مادر جان خداوند مهربان است شکر میربان است شکر که شما زنده هستین امی صحتمند هستین امی کلان گپ هستن زنده باشی خب چطور برآمده بودین امروز مادر جان گریه نکن تنها طبق روز تنها بودم در خانه امروز دخترکم گفت بیا مادر تا که در خانه تنها میفتی بیا بریم کتنه فکر دیگه شود خب بسیار خوب کار خوب کردین به خاطر تفریح براین یکان روز تفریح خیلی خوب است خب به خاطر چی برآمده بودین تو بیا چادر میگیره بیا تمام برو که فکر دیگه شود مریض هستی تمام روز در خانه هستی نکنین گریه خداوند مهربان است مادر جان مثل ما واری بچه دارین ولی چرا اینقدر ناامید هستین خب چی پیام داری به مردم من مردم پیام دارم که خوش باشن آرام باشن
یک عید خوش داشته باشید. یک عید خوش داشته باشن سرکار مسلمانان. علی شکر بخیر باشین. علی شما هم گریه نکنین مادر جان، شما یک قدر نامید ما هم باز جگر خون میکنین. خدا کنه که یک عید پر از خوشی داشته باشین. ما خواستم که یک مصاحبه کنم که تان یک کم یک چند لحظه خوش بگذره، شما گریه میکنین. دلم پر از بیخی جگرم خون است. می درد دلت بگو مادر جان، چرا به خاطر چی جگر خون هستی؟ این شور خوردنی ما پورا میشه کرای خانه نداریم، بیکاریست، بیپایسگیست، بچه ندارم، خانه ندارم. گریه نکن مادر جان، انشالله همه مشکلات حل میشه. خداوند مهربان است. توکل به خدا دیگه، اینقدر ناامید نشین. درست است؟ مثل ما وری بچه داریم. زنده باشی، بخیر باشی مادر جان، بخیر باشی. تشکر. قدم دیدم که واقعا مرکی والا راوتی وید مرکی سره میراوتی ما یو چادر میخسته. نو واقعا جگر خونی کلاله ما کدوان یو کلاله چې زمون اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. نو قدم دیدم که واقعا ډیر زیات جگر خون کلاله ما. نو ان شاء الله الله دې وکړي چې زمونږ په وطن کې دغه ټول مشکلات حل شي او یو رای حل ورته پیدا کړي. په کلمو لیدونکو زمونږ د برنامې لیدونکي اوسئ، ورځو د کالچا د خلکو سره خبرې اترې ولرو، د دوی د ژوند تصویر تر تاسو در ورسوو، خریداري له موږ سره پاتې شئ.